چې ما رسول الله مبارک ولیدو چې زه خفه ولیدم ما ته ویل چې رسول الله مبارک به وي جړل ما ته ویل چې جاړم تاسو د عافیې دپاره ولې اواز نه اوچتوئ دا خو یو بزرګه د الله دوسته ده وایي زه چې کله هم د دې کمرې ته د شپې راغلی یم دې قرآن ته ناسته ده او د دې دا کمره د رڼا او د نور نه ډکه ده. وایي کله چې زه د نیمې شپې راشم نو ډاکټر عافیه صدیقي قرآن مجید اخیستی وي او په جیل کې هغه تلاوت کوي او نیمه شپه وي دا زه نه وي مجید دا د هغه کس وایي کوم کس چې په عافیه صدیقي باندې ډیوټي کوي. سبحان الله ملګرو ډېر زیات یوه ښکلې ویډیو ده په دې کې عافیه صدیقي چې کوم دی نو هغې حضور صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې هم لیدلی و نو هغې ورته څه وویل راځئ تاسو دا ویډیو ما سره وګورئ د هغې نه پس پس تاسو سره خپلې خبرې کوم او ویډیو ثواب په نیت باندې خپل دوستانو سره شریک کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسي. راځئ تاسو د قاري صاحب دا خبرې واورئ د هغې نه پس پس تاسو سره خپلې خبرې کوم. مبارک خلکو خوب کې کتل او بیا د دې حال چې یا دا و چې ما رسول الله مبارک ولیدو چې زه خفه ولیدم ما ته ویل چې رسول الله مبارک به وي جړل ما ته ویل چې جاړم زما ژوند ډېر د صبر او د استقامت دی چې په ما باندې خفه چې زخم و چاړو باندې حمله او بزرګي وګورئ د هغه ګاډ ټلیفون کړی دی چې کوم ګاډ هغې ته ولاړې وایي تاسو د عافیې دپاره ولې اواز نه اوچتوئ دا خو یو بزرګه د الله دوسته ده وایي زه چې کله هم د دې کمرې ته د شپې راغلی یم دې قرآن ته ناسته ده او د دې دا کمره د رڼا او د نور نه ډکه ده. سبحان الله ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله یاره ډېر زیات د عبرت ویډیو ده یعنې هغه په نیمو شپو راپاسي او دغسې د قرآن تلاوت کوي. دوستانو که تاسو ته معلومه وي نو داسې عافیه صدیقي سره به ډېر زیات دغه شوی هغې ته یې ویلي نعوذ بالله چې په قرآن باندې خفې کېده نعوذ بالله خبره زه کولی هم نشم خو ډېر مجبوري شي نو هغې دغسې انکار ورته کړی و نو دا هغه یو کلکه مسلمان ده د هغې د اسلام سره مینه ده نو که په دې دنیا باندې په هغې باندې ډېر زیات سختې تېرې شولې خو انشاءالله دا سختې به رنګ راوړي دې له به الله په جنت کې اعلی مقام ورکوي. انشاءالله تاسو ټولو دعاګانې کوئ دعاګانې تاسو ډېرې کوئ چې الله یې اول د جیل نه آزاده کړي. تاسو ته دې پته وي چې سینیټر مشتاق احمد صاحب تللی دی او دغسې خپل کوشش کوي خو تاسو دعاګانې کوئ. دوستانو که موږ وګورو نو پاکستان عوام یا د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي نو هغوی چې دي نو کورسۍ لپاره ډېر زیاته منډه وهي یعنې د پاکستان د خپل ځان دغه لپاره منډه وهي او د عافیه صدیقي دپاره چېرته اواز اوچت نه کړو. که چېرته دې خلکو د عافیه صدیقي دپاره یو ورځ هم اواز اوچت کړو نو بلکل به عافیه صدیقي رها شي خو دوی د عافیه صدیقي دپاره اواز نه اوچتوي. یار دا ډېر د افسوس خبر ده یار چې دغسې د 20 کلونه به کېږي تېرېدل او د هغې دپاره هېڅوک هم اواز نه اوچتوي. د خپلې کورسۍ دپاره هر څه کوو د ډاکټر عافیه صدیقي دپاره اواز هېڅوک هم نه اوچتوي. یار یو سینیټر مشتاق احمد صاحب دی الله دې وله ډېر عمر ورکړي هغوی لاړل او د هغې دپاره اواز اوچت کړ نو داسې یو کس هم نه دی راپاڅېدلی چې د هغې دپاره اواز اوچت کړي. دوستانو که چېرته دې حکومت د هغې دپاره اواز اوچت کړلو نو بلکل امریکا به لکه یعنې دوی څه به خپل خبرې مبرې ونیي انشاءالله هغه به رها شي خو بس دوی چې کوم دی نو دوی په هغې باندې لکه سا ځکه چې په جیل کې پته ده دوی ته څه تکلیف شته دی خو بس الله تاسو دعاګانې کوئ چې الله هغه رها کړي نو انشاءالله تاسو دعاګانې به رنګ راوړي. دا ویډیو شیر هم کړئ نور ملګرو سره ځکه ډېر زیات د عبرت ویډیو ده. دوستان دا ویډیو ما چې تاسو هم شریکه کړمه او تاسو ټول ته په اخره کې یو ځل بیا وایم چې د ډاکټر عافیې دپاره ډېره دعا وکړئ ځکه چې هغه همدې پرې رها شي ځکه بیا به سیا څوک ځي بیا نه دا ټایم پسې مشتاق احمد صاحب تللی دی نو تاسو د ډېر دعا کوئ نو انشاءالله به رها شي. نو دا ویډیو که خوښه شوې وي ویډیو خپل دوستانو سره هم شریکه کړئ. سعید جان افیشل چینل او پیج هم سره لایک